الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو په مخکنیو درسو کې د لمانځه اړونده چې کومې مسائل زده کول ضرور و تر یوه اندازې مو بحث ورباندې وکړي. د نن درس څخه شروع په راتلونکو څو نورو درسونو کې به د زکات اړونده ځینې مسائل تر بحث لاندې نیسو. ښکاره خبره ده چې د اسلام لپاره 5 مشهور بناوې دي او زکات د اسلام د 5 بناو څخه یوه بنا ده. الله جل جلاله دغه بنا په زیاتو ځایونو کې یاده کړې ده، لکه چې فرمایي: بسم الله الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. یعنې دا چې لمونځونه سم قائم کړي، په ښه ترتیب یې ادا کړي، زکات ورکړي، رکوع سره د نور رکوع کوونکو وکړي. بل ځای کې فرمایي: اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة. یعنی دا او که موږ دغه مظلومانو مهاجرینو ته پر دشمن باندې برلاسۍ ورکړو، نو لمونځونه به د ټولو حقوقو سره ادا کوي او زکات به ورکوي. بل ځای کې الله جل شانه فرمایي: وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة. یعنی دا چې سره د دې چې د الله جل جلاله د ذکر څخه تجارت او سوداګري نه مشغوله کوي، لمونځونه د ټولو حقوق سره سم ادا کوي او زکات ورکوي. د دغو آیاتونو څخه په ښکاره معلومیږي چې په اسلامي فرایضو کې تر ټولو مقدم لمونځ دی او تر لمانځه وروسته زکات دی. د قرآن، سنت او اجماع څخه د امت دا خبره په ښکاره ډول ثابته ده چې په کوم شخص کې د زکات ورکولو شرایط موجود سي، پر هغه باندې زکات فرض دی، او که کوم څوک د زکات د فرضیت څخه انکار کوي، په داسې صورت کې چې د یو فرض څخه منکر دی، نو دغه کس ته مسلمان نه ویل کیږي. او که څوک د زکات فرضیت مني خو تر فرضیت وروسته زکات نه ورکوي، دغه کس سخت ګناهګار او فاسق دی. که د ځان خلاصون غواړي، نو د هغه کلونو زکات دی ادا کړي چې د ندی ورکړي، او ورسره دی توبه وباسي او د الله جل جلاله څخه دی طلب د بخښي وکړي. بله خبره دا ده چې زکات ورکول ګټې لري، فضائل لري. نو ځینې ګټې او فضائل هم باید مومن مسلمان ځان ته معلوم کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي: په زکات سره خپل مالونه وساتي، د خپلو ناروغیو علاج په صدقه سره وکړي، د غمونو او مصیبتونو مقابله په دعا او عاجزۍ سره وکړي. دغه حدیث مجمع الزوائد په جلد 3 صفحه 4 کې را نقل کړی دی. په یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: کوم کس چې د خپل مال زکات ادا کړي، د خپل مال څخه شر لیرې کړ. په بل حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: هر سهار 2 ملائکې د اسمان څخه راکښته کیږي. یوه ملائکه داسې دعا کوي: ای الله، د سخي د مال بدل ورکړي. دوهمه ملائکه داسې دعا کوي: ای الله، د بخیل مال هلاک کړي.
زکات ورکوونکی سخي دی او چې زکات نه ورکوي هغه بخیل دی. دا خبره دې هم یاد وي چې زکات هم د نورو عباداتو په څیر یو عبادت دی، ځکه عبادت اصلا 3 ډوله دی. اول هغه عبادت چې په فکر او عقیده اړه لري، لکه ایمان، اسلام او داسې نور، لکه چې رب جل ذکره فرمایي الذين يؤمنون بالغیب، هغه کسان چې په نالیدلو شیانو ایمان راوړي. یعنی د سپېڅلو انسانانو یو صفت دا دی چې بېله دی چې یو شی د لیدلو هڅه وکړي، ایمان راوړي. دوهم هغه عبادت چې د بدن په غړو پورې اړه لري او یا ورته جسمي عبادت ویل کیږي، لکه لمونځ، روژه او داسې نور، لکه چې الله جل جلاله فرمایي ويقيمون الصلاة، یعنی دا چې دی برپایه کوي، یعنی ادا کوي لمونځ، یعنی دا چې د الله جل جلاله د ویریدونکو انسانانو بل صفت دا دی چې لمونځونه کوي. دریم د مال او شتمنۍ عبادت، لکه زکات، سرسایه او داسې نور، لکه چې الله جل جلاله فرمایي ومما رزقناهم ينفقون، او ځینې د هغو مالو څخه چې موږ په رزق ورکړي دي دوی یې نفقه کوي. دا چې زکات ورکول عبادت سو، نو یقینا د دې عبادت په کولو سره پوره ثوابونه شته، لکه نور عبادتونه چې یې لري دا عبادت هم ثواب لري. او دا عبادت یوازې پر دې امت باندې لازم نه دی، پر نور امتونو هم د دې عبادت لزوم وو. البته د دې امت امتیاز دا دی چې د اسلامی دین پیروان کولی شي چې خپل زکات مال و نور اړو انسانانو ته ورکړي. د نورو امتونو زکات داسې نه وو، بلکې د هغو امتونو د زکات د ورکړې ډول داسې وو چې د زکات مال به یې واخیستی، پر یو دښته کې به یې کښېښودی، بیا به د اسمان څخه اور راغلی، دغه مال به یې وسوځي. که به اور نه راغلی نو هغه صدقه قبوله نه وه. حاصل دا چې د اور راتګ او د مال سوځل یې د قبولیت نښه وه. او داسې زکات نسی کېدی او نه د دوی غاړې په خلاصېدلې چې نورو مسکینانو ته خپل د زکات مال ورکړي. له نیکه مرغه د اسلام د دین پیروان د دې امتیاز څښتنان دي چې د زکات مال خپلو دوستانو او پردیو محتاجو خلکو ته ورکولی شي. د مشکات المصابیح په یو حدیث کې راځي چې مشکات المصابیح را نقل کړی دی او په جلد اول صفحه 161 کې هغه د حدیث توري دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای ما د زکات مال په یقیني ډول د مال خیره ده او خپل مال د خیر څخه پاک کړي. او دا خبر الله جل شانه هم فرمایلی ده خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے محمد صلی الله علیه وسلم د دوی د مالونو څخه زکات واخله څو په دې کار سره دوی ښه پاک کړي د مال د محبت او ګناهونو څخه، او په دې کار سره با برکته کړه. دا خبر یقیني ده چې د زکات فرضیت الله جل جلاله لدی عمل پر خلقو باندې کړی دی چې پاته مال یې ورپاک کړي. ځکه د ابو داود په یو نقل شوي روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای دا خبره یقیني ده چې الله جل جلاله یوازې لدی عمل زکات فرض کړی دی چې د شتمن کس
پاته مال پاک سي. حاصل دا خلاصه دا چې د زکات مال ورکول خورا ډېرې ګټې لري، خو دا حکم داسې نه دی چې توازه ګټه نه غواړم دا حکم نه ادا کوم. خدای ناکرده که دغه حکم ادا نه کړې بیا بدې پایلې هم لري، سزاوې هم لري. په هغه اړه باندې هم یو څه خبره کوو. زکات نه ورکول چې کوونکی یعنی زکات نه ورکوونکی الله جل جلاله ته ډېر ناخوښه دی او په شان کې ډېر سخت عذابونه وعده کړي دي. یو ځای کې فرمایي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دې آیت ترجمه داده هغه کسان چې سره او سپین زر خزانه کوي او د الله جل جلاله په لار کښې نه ورکوي، ای محمد صلی الله علیه وسلم دغه کسانو ته زیری ورکړه په سخت عذاب سره. هغه ورځ چې مالونه یې په اور سره سي، کوم چې دوی جمع کړي دي، تندی، بغلونه او ملاوې به یې په وداغل سي او ورته وبه ویل سي دا هغه مالونه دي چې د خپلو ځانونو لپاره مو جمع کړي وه، نو وڅکئ خوند د هغه مال چې تاسو جمع کاوه. دا د الله جل جلاله لویه مهرباني ده چې انسانانو ته د کوم کار امر کوي او بیا دا کار د کولو په صورت کې مزدوري ورکوي. که نه نو د بادار او غلام د شان سره مناسبه دا ده چې کله بادار امر وکړي غلام باید حتما هغه کار وکړي، هیڅ د دې غوښتنه ونه کړي چې که ما دا کار وکړ باید بادار ماته انعام راکړي، بلکې غلام پر بادار هیڅ حق نه لري چې د کار د کولو په صورت کې د مکافات واخلي، او که یې ونه کړي حتما باید سزا وویني. خو دا الهي پیرزوینه ده چې خپلو غلامانو ته د کار امر کوي، که یې ادا کړي مزدوري ورکوي او که یې ادا نه کړي هغه چاته سزا ورکوي چې خوښه یې سي. که یې خوښه سوله عفو ورته کوي. دا چې الله جل جلاله خپلو بندګانو ته د زکات امر کړی دی او بیا یې وعده ورکړې ده چې که تاسې دا کار ترسره کړئ یعنې زکاتونه ورکړئ زه لویه مزدوري در کوم، خو که تاسې دغه الهي امر ونه مانه الله جل شانه به یقینا عذاب در کوي. الله جل جلاله دې مو وساتي، طاقت خو یې نه لرو او د دې لپاره چې مسلمانانو ورونه د الله جل جلاله دغه امر ومني یعنی زکات ادا کړي او د الهي عذابونو څخه ځانونه خلاص کړي. نو د الهي عذابونو د بیان په مقصد ځینې روایات هم را نقلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم کس چې د خپل مال زکات نور کوي په قیامت کې به د ده مال د بې ویشتانو مار په څیر راسي، د ده پر غاړه به راتاو سي او د توق په څیر به یې په غاړه وي. بیا به داسې ورته ووایي زه ستا مال یم، زه ستا خزانه یم. تر دې خبرو وروسته به د مال مالک د خولې پر دواړو اړخونو باندې چیچي او خوري به یې. دا څه ساده خبره نه ده، بلکې د داسې مار خوړل انسان په هیڅ صورت نشي زغملی. همدا ډول که پر چا باندې زکات لازم سي او دی د خپل مال څخه د زکات پیسې جلا نه کړي، نو ګواکې ده د مسکینانو حق په خپل مال ګډ کړی دی او د زکات مال یې په خپل مال ګډ کړی دی. کوم مال چې د زکات مال په ګډ وي هغه مال یقینا هلاکیږي، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ داسې نه پاتېږي چې د زکات مال دی په کوم مال ګډ سي او هغه مال دی هلاک نسی،
بلکې هر وخت که د زکات مال د مالک په نور مال ګډ سو نو د مال مالک به حتما هلاک کیږي، لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. دی مبارک فرمایي وایي د معراج په شپه داسې قوم ما ته وښودل سو چې د مخ او شا طرف عورت یې په پردو پوښل سوی و. دغه قوم د چارپایانو په څیر څړ او خوراک کاوه او خوراک یې د زقوم د ترخې او زهرجنې درختې وې و د همدا ډول د دوزخ ګرمې او تودې ډبرې ورکول کېدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبرائیل علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې دا کوم کسان دي؟ جبرائیل علیه السلام ورته وویل دا هغه کسان دي چې په دنیا کې زکات نه ورکاوه او پر دوی باندې ظلم نه دی سوی، بلکې دوی په خپلو ځانو باندې ظلم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ د دوو ښځو په لاسو کې د سرو زرو بنګړي ولیدل. بیا یې د دغه دوو ښځو څخه پوښتنه وکړه چې تاسو د دغه بنګړو زکات ورکوئ که یا؟ هغو ښځو ورته وویل یا رسول الله یا نه ورکوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ستاسو خوښه ده چې د دغه بنګړو په بدل کې د اور بنګړي در په لاس کړل سي؟ دا مو خوښه ده؟ هغوی وویل یا نه مو ده خوښه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل نو د دغه بنګړو زکات ورکړي. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اول هغه درې کسان چې الله جل جلاله یې دوزخ ته داخلوي یو ظالم امیر دی، دوهم د مال څښتن دی چې د شتن تعالی جل جلاله حق نه ځینې ورکوي، دریم کبرجن مسکین دی. په بل ځای کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د 5 شیانو په بدله کې 5 عذاب دي. اصحابانو رضی الله عنهم پوښتنه وکړه یا رسول الله هغه کوم شیان دي چې په بدله کې 5 عذاب دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لومړی کوم قوم چې د وعدې مخالفت شروع کړي الله جل جلاله دشمن باندې مسلط او برلاسی کړي. دوهم کوم قوم چې د الله جل شانه د حکم پرته په بل شي سره پریکړه وکړي، یعنی د الله جل جلاله د قانون مخالفه فیصله وکړي، الله جل جلاله به لوږه او مسکنت باندې مسلط کړي. دریم په کوم قوم کې چې نارواوي او ګناوي زیاتې سي په هغه قوم کې به مرګ زیات سي. څلورم کوم قوم چې په ترازو یا تله کې کمی کوي الله جل جلاله به قحطي او نیستي باندې مسلط کړي. پنځم کوم قوم چې د حقدارو خلکو څخه زکات بند کړي الله جل جلاله به باران باندې بند کړي. نور روایات هم په دې اړه باندې شته، خو د کمال خبره دا ده چې مؤمن مسلمان په یو حدیث باندې عمل وکړي، دا هم لو خبره ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.